د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. شیخ هیبت الله امنیتي ځواکونو ته وایي له قوم پرستۍ په کلکه ډډه وکړئ. د افغانستان اسلامي امارت لوی مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده امنیتي ځواکونو ته ځینې نوې سپارښتنې کړې دي. هیبت الله اخوندزاده امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې ویلي چې له غرور او کینې څخه په کلکه ډډه وکړئ او له ځورېدلو افغانانو سره احسان وکړئ. نوموړي د غرض له امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې له کبر، جبر، ظلم او خیانت څخه ډډه وکړي او د قوم پرستۍ، سم پرستۍ او انډیوال پرستۍ څخه هم ځان لرې وساتي. نوموړي زیاته کړې ده چې امتیاز باید په امانتدارۍ سره وي او بیت المال باید خیانت نشي. په دغو سپارښتنو کې دا غرض راغلی چې ټول امنیتي ځواکونه د یو بل په کارونو کې له مداخلې په کلکه پرهیز وکړي او د یو بل پر وړاندې د له داسې چارو مخ وګرځوي چې د باور فضا خړه پړه کوي. په یو بل تازه خبر کې بیا وایي چې متقي وایي په ترکیه کې د افغان سفارت چارې زموږ په امر مخته ځي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقي په ترکیه کې د انطالیا ناستې په څنډه کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت په ترکیه کې سفارت لري او په خبره یې په دغه هیواد کې د افغان سفارت چارې د دوی په امر مخته ځي. نوموړي زیاته کړې ده چې د په ډیرو هیوادونو کې له افغان سفارتونو سره اړیکه نیولې ده او ورته ویلي دي چې د دوی له اوامرو اطاعت وکړي. متقي د نړیوالو ټولنې له لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او ټینګار کړی دی چې د نوي حکومت د مشروعیت په اړه په نړیواله کچه د دوی هڅې روانې دي. بلخو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو بیا ویلي چې طالبانو د رسمیت پیژندل کېدو په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دا چې دوی به د اسلامي امارت په رسمیت وپیژني او څنګه وویل دا د هغوی یعنې طالبانو په کړنو پورې اړه لري. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښه اوسئ.